بسم الله الرحمن الرحيم. درس شروع کوو. نن آخری بخش ایډیټینګ نه دا وایو. دلته اول باید په صفحه کې متن ولرو. ګوري نن څه دلته وایي. اول څه د فایند ده. فایند پیدا کول ته وایي. څه کله یو څه شی په دغه ډاکومنټ کې تا نه ورک وي او ته غواړې چې هغه پیدا کړې، هغه کې تغییرات وکړې، دلته فایند نه استفاده کړي. په طور د مثال دلته راځم زه دلته هغه پیدا کوم آف ای ډبل اف. څو دانې دي په دغه ډاکومنټ کې؟ 2 دانې دي. ګوره دلته هم ریزلټ ښیي، دلته هم ښیي په هغه زیډ رنګ باندې دلته راغلی ده، په نښه کړی ده. دغه اول متوجه سي ټول دغه ته چې درس خلاص بیا کمپیوټر کې کار وکړي. دغه ته ټول کمپیوټر کې کته مو ګوري. ګوره دلته هم اف ښیي، دلته هم اف په دغه جملو کې ستا ده. بل په طور د مثال دلته راځم بل شی پیدا کوم یوور. ګوره یوور څومره ده؟ دومره ډیر دی. ګوره دلته هم ښیي چې دغه جملو کې ستا ده، او دلته هم ټول هایلایټ کړی ده. دغه په زیډ رنګ ښیي په دغه جمله کې، په دغه ډاکومنټ کې. په ډاکومنټ کې چې ته څه شی پیدا کوې په دغه طریقه باندې دا پیدا کوی شي. د دې شارټکټ شی ده کنټرول اف. کنټرول اف اتومات څه کوي؟ فایند راولي. ښه فایند دلته ور باندې کلیک وکړه، دا فایند شو. دې جنیا کنټرول اف ووهه. دلته راځو دا بټن چې دا لاندې څه ښکاري، دې باندې کلیک وکړه. ګوره بیا فایند ده، بیا هم هغه فایند شو. ټول یو طریقه د فرق نه کوي چې کوم ځای نه ته فایند راولي. بل دلته اډوانس فایند لرو موږ او تاسو. اډوانس پرمختللی څنګه پیدا کوي؟ ګوره دلته بیا فرق کوي. دلته چې ته کله راغلی فایند کې، ګوره ما لیکلی ده چې یوور پیدا کړه. ګوره فایند دا یو پیدا کړه. زه وایم فایند نیکسټ، بل پیدا کړه، بل پیدا کړه، بل دغسې یو تا ته پیدا کوي. مخکې ټول یو ځای پیدا کړه، اوس څه کوي؟ یو پیدا کوي. یو یې پیدا کړه، بل پسې ځي هغه پیدا کړه، بل پسې هغه پیدا کړه، بل پسې دغسې. ګوره دلته هایلایټ چې دا ټول هایلایټ کړه. ګوره دا څه کار کوي؟ ریډینګ هایلایټ. دې باندې چې کله کلیک وي ټول هایلایټ کړه، ټول چې سو هایلایټ شوی ده. خو دلته فایند نیکسټ ورته وایه، یو درته پیدا کوي. ګوره بیا زی دغسې یو پیدا کوي تر اخره پورې ورسېده. دې جنس سر سو بیا له سره ګوره ټول هلته هایلایټ کړی ده، او دلته درته یو پیدا کوي. زه وایم نه هایلایټ نه، کلیر هایلایټینګ. هایلایټینګ کلیر که نسته، هایلایټ لاړو هلته ښکاري نه. خدا خو نیکسټ دغسې پیدا کوو. دلته چې ده فایند ده. ښه فایند چیرته پیدا کا؟ کرنٹ سلیکشن مین ډاکومنټ. اوس مین ډاکومنټ ورته انتخاب ده. ګوره په دې یو ډاکومنټ کې ټول یوورې پیدا که که نه؟ څومره دومره ځای پیدا که. زه وایم دلته راځم نه دا انتخابوم، دا دومره اندازه دا مې څه انتخاب که. دلته راځو چې وایو فایند ان چیرته پیدا کا؟ کرنٹ سلیکشن کوم ځای چې ما انتخاب کړی ده، سلیکټ کړی مې ده، دغه موجوده سلیکشن دلته پیدا که. ګوره دا چې پیدا کړی کته نه ده پیدا کړی. او کته بیا ورته وایي چې نه فایند ان مین ډاکومنټ، په ټول ډاکومنټ اصلي ډاکومنټ کې پیدا کړه، ټول بیا پیدا کوي. هایلایټ دلته و همدغه کوم څه پیدا شوي ټول هایلایټ کړه. دغسې ګوره رنګ ورکوي، دغسې هایلایټ. دلته بیا چې ده دې باندې کلیک وکړه، کلوز ده بیرته بندوي. راځو فایند اډوانس فایند. دلته چې و فایند و، دلته هم خلاص. بل ریپلیس ده. ریپلیس هغه ته وایي تغییرولو ته وایي که نه. چې یو راوړي د بل په ځای ته کېږي. ته مثال دغه قلم ده، دا دلته کې ښودل شوی ده. زه دا بل قلم راوړم د دې ریپلیس کومه، یعنې دا قلم ایسته کړم، دا د ده په ځای دا بل قلم په ځای کېږدم. دې ته ریپلیس وایي. چې یو شی ته راواخلې د بل په ځای واچوي، هغه ته ایسته کړي، بل شی د هغه په ځای راوړي. څنګه په تا مثال ګوره یوور ده. اول یوور پیدا که. ګوره چې وایي
فایند کا ګوره دا یو دانه پیدا ک دلته دا یې پیدا ک ها دا خو یور دی پیدا ک دغه یور چش سره هغه کا مای سره دا ریپلیس ک په دغه ډاکومنت کې چې چیرته یوري هغه ول پیدا ک بیا هغه په مای سره دا مای ګوره یور تا مای د ما دا مای سره دا چینج ک ریپلیس ک تغییر ک ګوره ریپلیس ور باندې وایا ګوره دا یو ریپلیس شو دا ګوره دلته مای پوینټ یور پوینټ شو دلته یور ډاکومنت دلته ریپلیس ورته وای چې کیږي مای ډاکومنت کیږي دا خو یو دانه ریپلیس کوي دغه سره ریپلیس ورته وای یو دانه زه وایم نه ټول یو واره ریپلیس کا یو مې ریپلیس کوا دلته ریپلیس آل باندې کلیک وکړو اتومات ټول څه کیږي سوار لزدانه ریپلیسمنت صحیح شو اوس یو ار ورته وای فایند کا یو ار نست دغه په ځای چې راغی الته خو مای راغی د یو ار په ځای دلته ورته ولې کسه مای صحیح ده مای پیدا کا ګوره دا چې سو دلته پیدا سو دا پیدا سو دلته پیدا خدا ریپلیس وذ دا ریپلیس کا په چیر سره ریپلیس کا یور سره یور سره ریپلیس کا دا یو ریپلیس کا دا یو ریپلیس کا نه ریپلیس آل ټول ریپلیس کا پنځل ځانې ریپلیسمنت ټول اضافه سو دلته بیرته یور سو هغه اچرته سیمای هغه چې سو بیرته یور سو د دې کار چیرته ده ته یو لیکنه کوي یو چیرته په ډاکومنت کې هغه یو تور یو لغت سیده په ټول ډاکومنت کې تا نه اشتباه سوی ده تا نه غلط سوی ده صحیح ده په تور مثال یا تا غلط لیکلای ده هغه صحیح ده لیکلای دی ده صحیح ده خو لیکن لوګون دی غلط په سپیل کې یا په املا کې دی غلط کړای ده نو بیا د سکارو کدل ته راوړ ټول ریپلیس کی اولی پیدا کا کوم ځای ده چې هغه دی پیدا کا بل هغه ریپلیس وای هغه اصلي ورته وای دلته ولي کا ورته بل هغه ریپلیس ان وای ټول هغه ریپلیس کیږي هغه ته اوري بیرته ها بل چې ده بل دلته ګوټو ده ګوټو تک توای ګوټو لارسا چیرته لارسا ګوره پیج دا ول مونږ او تاسو سو صفحې لرو کلوز کدلته سو دا 2 صفحې دي زه دلته راځم نور متن اضافه کوم ورته یو سولشل پاراګراف لرو دا صفحې 100 ته رسیږي دلته لاندې تر اوسه اپډیټ شوی نه ده دا ښه دلته بیا اوس پسته ښیي هغه تر اوسه اپډیټ شوی نه داسې اپډیټ څو صفحې لرو ګوره 11 صفحې ده څو 11 صفحې سو اوس په کومه صفحه کې اوله صفحه کې زه دلته راځم ګوره ریپلیس دلته مشته ښه دلته موږ تاسو کوم ځای نه راوړ اډوانس فایند دلته کلیک وکړئ دلته بیا راسي دا ریپلیس نه دلته ور باندې کلیک وکړئ ریپلیس باندې کلیک وکړو ما دا ځای راسي صحیح ده بل شی دا ګوټو ده تیج نه راوړي یا دلته راوړ دلته ګوټو ته راسه ما دواړه یو شی دي پیج ته لاړ سوم اتم نمبر پیج ته لاړ ګوټو اتومات څه کوي اتم نمبر ګوره سوم نمبر کې دا پیج لاندې خي دلته اتم نمبر دا اتم اف 11 ګوره الدا تاسو تخکاری کنه کنه ښکاری ها تو درې دا لږ باندې نږدې کو بس ګوره دلته سوم ده h of 11 دلته راځو بل څه ده بل سیکشن ده ښه سیکشن مونږ تاسو تر اوسه پر نه دا ویلې چې کلم سیکشن ویلې بعد لغه الته بیا دا تاسو ته کار کوم یو لاین د لاین بدلته وای نور بوک مار د کمنټ د فوټ نوٹ ده او دا سیکشن دا شاین پسته بیا راځي الته سیکشن مسکل کار وک بیا ګوټو هم درته کار کوم په هغه وخت کې سه ګوټو بیا څه کار کوي څنګه تلایس دا نور ټول بیا پسته مونږ تاسو وای یو لاین ده سوام لاین د پتون سال ز اول صفحه ته اول بیان لارسم پیش وایم اول صفحه ته ګوټو اول صفحه ته راغلم سوام لاین ته زلارسم پتور مثال زوایم سه لسام لاین ته دا لاینونه دي کنه ګوټو ورته وایا اتومات څه کوي لسام لاین ته زی څه چرته ده دغه دا اوس دلته لسام لاین ده کدا پیجو پیج انتخاب کنه ورته خرازو دلته ګوټو
ګوره پیج انتخاب ده لاین ورته انتخاب کړه لاین ورته وایو چې لسم لاین ته لاړ شه ګوټو اتومات څه کوي هغه لسم لاین ته ځي چېرته ده لسم لاین ګوره دا چې ده دا لسم ده ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 لسم لاین ته کوم لاین ته غواړې هماغه لاین ته کوی څه تللی سي کومې صفحې ته څه غواړې هماغه صفحې ته تللی سي بل چې ده دا هم دلته ګوټو فایند او ریپلیس بل راځو بل دلته سلیکشن ده سلیکټ انتخابولو ته وایي چې ته انتخابوي سلیکټ آل ټول انتخاب کړه ټول متن څومره په صفحه کې څومره ډاکومنټ کې متن ده ټول انتخاب کړه د دې شارټکټ چې ده کنټرول ا ټول انتخابوي بل راځو بل چې ده دلته سلیکټ آبجیکټ انتخاب کړه آبجیکټ چیرته دی ګورئ دلته راځم دا ټول آبجیکټ دی دا یو شکل راخلم دلته دا راځم کنه راځو بل شکل اخلو تور مثال دا شکل دا چې کا دا اوسه بل شکل واخل دلته دا راځم اوس دا اشکال دي دا چې دی دا آبجیکټ دلته راځه سلیکشن ته راځو زه وایم چې سلیکټ آبجیکټ چې سو سلیکټ نور اخو ته سلیکشن ګوره کته سلیکشن نه کوي چې شی سلیکټ نه یوازې آبجیکټ ته کوي چې دا سلیکټ انتخاب کی او دلته کدا سلیکټ هغه آل ورته وایي سلیکټ آل بیا څه کوي بیا ټول انتخابوي آبجیکټ هم انتخاب کړی دا نور متن او مخکې سي آبجیکټ چې یوازې آبجیکټ انتخابوي نور متن نه انتخابوي دا انتخابوي دلته متن نه انتخابوي چې دا آبجیکټ ها سلیکټ کا دسې ګوره چې شی انتخاب ده یوازې آبجیکټ انتخابوي ګوره دا ودرې لږ واړه کوسې خاصې دلته لاین ته راسي بیا د سلیکشن بیا معلومات ښه کېږي یو دغسې دوه رقم سلیکشن ده که ګوره دا دلته زه راځم دلته دا اول سلیکټ آل ورته انتخاب کړه ټول چې دی انتخاب دی که دا سلیکټ انتخاب یې ګوره اوس ته سلیکشن کوې دلته سلیکشن کوې څنګه سلیکشن کوې متن هم سلیکټ کوې آبجیکټ هم سلیکټ کوي د زه وایم نه دلته یوازې آبجیکټ سلیکټ کا آبجیکټ باندې کلیک وکړه بیا دلته راسه څه کوي یوازې آبجیکټ سلیکټ کوي انتخابوي متن نه انتخابوي ښه دا ډیلیټ پکار هم نه ده ټول ډیلیټ بل چې ده سلیکټ آل ټیکس وذ سیمل فارمټینګ ګوره څه کار کوي د دې وظیفه چې ده دغه متن انتخابوم زه دغه مخکې مونږ او تاسو دې ته تیار یو سټایل جوړ کړی و دا سټایل انتخابوم دلته یو متن انتخابوم دې ته دغه سټایل ورکو راځو کته دلته دا دویم صفحه ده دلته دا متن انتخابوم دا سټایل ورکوم دلته هم دا متن انتخابوم دا سټایل ورکوم دا ګوره سټایلونه هم ورکړه دته صحیح سو دلته راځم دې باندې زه وایم چې شی کا سلیکټ آل ټیکس وذ similar formatting هغه ټیکس انتخاب کا هغه متن انتخاب کا سیمیلر یو شانتي فارمټ ولري فارمټ یو شانی سایز یو اندازه رنگ یو شی ټول شان یو شی هغه انتخاب کا ګوره دا انتخاب کا ګوره دا انتخاب سو ایام انتخاب کا ګوره لانس راځي دا انتخاب ده دام کوم څه هغه یو فارمټ لري هغه ټول څه کیږي ټول انتخاب کړی دا هم د هغه لپاره دا هم یو اسانتیا ده کنه عنوانونه مونږ او تاسو ویل سي د عنوانونه د مونږ او تاسو رقمي یو اندازه په یو فارمټ سره یو اندازه یو رنگي نو ست غواړي په دې کې تغیرات وکړي کنه سایز یا غټ کې یا وړکې نو دلته ما تاسو مخ کې ویل اوس ورډ پروګرام کې ست کلم تغیرات کوي باید هغه متن انتخاب وي که متن انتخاب نه وي بیا تغیرات نشي کوي ور باندې نو دلته سه انتخاب شو تر ازو دلته تغیرات ور باندې وکړه سایز غټ کا یا وړکې کا یا رنگ ورته چینج کا ګوره ورته رنگ ورته چینج کا رنگ چې سو رنگ ورته چینج کړل دا د ټول یو واره تغیرات سکے یو واره ته ټول کې تغیرات کوي بل چې دا بل سلیکشن پن دا سلیکشن پن څه کار کوي دا هم په ابجیکټ کې کار کوي ښه ابجیکټ چې شته دلته راځو دا سودانه ابجیکټ تر اخلو دا مثال دا ابجیکټ دا د اوله صفحه کې براسو دلته ابجیکټ راواخله